سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم د یوه نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته دوستانو په کوینکس صرافۍ کې یو بل کمپاین معرفي کوم چې کولی شئ له 6 تر 32 ډالره ترې بالکل وړیا او په اسانۍ ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو ما سره تر پایه وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب، ټلګرام چینل لازمي جوین کړئ چې لینک یې ډسکرپشن کې تاسو ته ښه ملګرو، خپله کوینکس صرافۍ به مو راوازه کړئ. که دې صرافۍ کې تر اوسه اکاونټ نه لرئ د اکاونټ جوړولو لینک ډسکرپشن کې ږدم، په هغه به کلیک کړئ. تاسو ته دا ډول صفحه راځي، دلته به په دا لوګین او ساین اپ کلیک کړئ. بیا تاسو ته دا ډول صفحه راځي، په اول کې به ایمیل ولیکئ، په دوم کې به ځان ته یو کوډ ولیکئ، په دریم کې دغه کوم ریفرل کوډ چې په سکرین نه دا به لازمي ولیکئ. دا چې مو ولیکلو بیا به لاندې نیکسټ آپشن ووهئ. دې نه وروسته ستاسو د ایمیل ته یو کوډ ځي، هغه کوډ به راواخلئ، دلته تاسو ته بل آپشن درکوي، هغه کې به یې پیسټ کړئ، ستاسو اکاونټ جوړیږي په دې شکل. اکاونټ چې مو جوړ شو دوستانو، تاسو به بیا راشئ دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته چې لیکلی ډیپوزټ بی ډي ایکس فور اپ ټو 50% کیش بیک آپشن یې ورکړی په دغه یو، په دې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. دلته به موږ اوس دا کمپاین جوین کوو. البته دوستانو دغه صرافي کی وای سی ته اړتیا نه لري، بغیر له کی وای سی کوی سئ پروسې پکې جوین کړئ، ډیپوزټ وکړئ، ټریډینګ هر څه. زما خپل اکاونټ هم کی وای سی نه ده. ښه نو داسې مو راواړو. بدبختانه دوستانو دغه کمپاین 3 ساعته او 8 دقیقې ټایم پاتې. ما غوښتل چې مخکې په دې ویډیو جوړه کړم، خو دغه کمپاین کې لږ څه مشکل راغلی او پر دې ویډیو پاتې شوه. که څه هم ما پرون ویډیو ثبت کړې وه، خو هغه ویډیو مې بیا اپلوډ نه کړه، نو اوس مې تازه ثبت کړه. ښه راځو دوستانو، دې کې 2 ایونټ لري. دا اول ایونټ هغه کسانو ته ده چې دی د تېرې میاشتې په 25 تاریخ اکاونټ جوړ کړی. صحیح ده، دا موږ او تاسو ته نه ده. هغو ته ده چې تقریبا یو هفته مخکې هغه اکاونټ جوړ کړی، یو 8 ورځې مخکې. بیا هغوی کولی شي راشي دا اول ایونټ جوین کړي. دلته ساین اپ تاسو ته درکړی، کولی شي دا جوین کړي. خو دا یې موږ له کار نه کوي. راځو دوم ایونټ ته. دوم ایونټ چې ده دوستانو بیا هغو کسانو ته ده چې پخوی اکاونټونه جوړ کړي. صحیح ده، نوي اکاونټونه نه. دغه ایونټ چې ده یا دغه کمپاین دا نوي اکاونټو ته نه ده دوستانو، یعنې هغه څوک چې اوس اکاونټ جوړوي دا د هغو لپاره نه ده، هغوی نشي جوینوی. خو هغوی د اکاونټ جوړ کړي ځکه دې کې نور راځي، بیا هغه جوینوی سي. ښه نو دغه دوم ایونټ هغه کسانو ته ده چې پخوی اکاونټونه جوړ کړي. دلته به تاسو ته د ساین اپ آپشن درکوي، په هغې به کلیک کوئ. چې په هغې مو کلیک کړئ ستاسو ساین اپ دی کې سکسسفولي کېږي. اوس دا ایونټ څه وایي دوستانو؟ دا ایونټ وایي دوستانو چې تاسو د بی ډي ایکس ټوکن ډیپوزټ کوئ، او که تاسو دوستانو له 1 نه نیولې تر 300 پورې رانکینګ کې راغلی، موږ تاسو ته بی ډي ایکس ټوکن درکوو. اوس څنګه چې ګورئ زه 109 رانکینګ کې راغلی یم. نو دی دلته 3 کټګوري لري. اول کې چې ده دوستانو 1 نه تر 50 کسه پورې که تاسو راغلی 400 بی ډي ایکس جایزه درکوي چې 32 ډالره کېږي. که چېرته دوستانو تاسو یو 50 نه تر 100 کسه رانکینګ کې راغلی، تاسو ته 1.5 سل بی ډي ایکس درکوي 12 ډالر کېږي. او که چېرته 101 نه تر 300 کس رانکینګ کې راغلی، تاسو ته 50 بی ډي ایکس درکوي چې تقریبا 6 ډالر کېږي. چې زه خپله هم 3مه کټګوري کې راغلی. دا بیا ستاسو ډیپوزټ پورې اړه لري چې څومره ډېر ډیپوزټ کوئ هومره ستاسو رانکینګ مخته ځي. ښه راځو خبرې بله خوا نه وړو، راځو اوس دې ته به ډیپوزټ کوو تر څو دلته رانکینګ ترلاسه کړو. دلته تاسو ته د ډیپوزټ آپشن درکوي، په دې ډیپوزټ به کلیک کوئ. دلته خپله بی ډي ایکس ټوکن راځي، دلته تاسو ته ادرس درکوي. دا ادرس به کاپي کوئ دوستانو. دا ادرس چې مو کاپي کړه دې ځای څخه وځو. یا به تاسو ګیټ صرافۍ کې اکاونټ لرئ یا میګزي کې تر څو د بی ډي ایکس ټوکن ولېږئ. که کوم یو کې نه لرئ اکاونټ جوړ کړئ، میګزي کې که نه لرئ میګزي جوړ کړئ. کی وی سی ویریفیکیشن هم نه غواړي، کار مو ژر کېږي ځکه آفر ټایم کم پاتې. میګزي به مو راواز کوئ، دې ته به یو 100 ډالر ولېږئ دوستانو. کوشش وکوئ په 400 ډالره دا تکمیلوی شئ، په 10 هم کوی شئ، په 20 هم کولی شئ. صحیح ده، ما خپله تقریبا یو 92 ډالر لیږلي. زه راځم د ټریډ په برخه کلیک کوم او دلته یو مقدار بی ډي ایکس ټوکن اخلم. ښه نو دلته راځم بی ډي ایکس به پورته ورته سرچ کړئ، یو ایس ډي ټي ته دلته دا لیمیټ مارکیټ کوي تر څو تاسو ته زر واخیستل شي. خیر زه په لیمیټ اخلم، مشکل نه لري. او تاسو که غواړئ کار ژر وسي نو دا په مارکیټ ووهئ تر څو زر یې درته بای کړي. په لیمیټ بیا لږ وخت نیسي او هلته کمپاین کې ټایم کم ده. نو ما په لیمیټ ووهل، راته همدې ژر بای کړل. اوس راځم په والټ برخه کلیک کوم. والټ چې مو کلیک کړ دلته به اوس ویډرا ووهئ او دا بی ډي ایکس به څنګه کوو هلته به ویډرا کړو تر څو کمپاین کې جوین شو. په دې کلیک کوو، دلته بی ډي ایکس ووهو، اون چین ویډرا اول باندې کلیک کوو. دلته به اوس خپل هغه ادرس پیسټ کړو دوستانو. ښه نو ملګرو، زه غواړم خپل بل اکاونټ ته ولېږم په بل موبایل کې. د ما سره مستقیم راځم، سکین کوم دا خپل ادرس مو، خو تاسو به په دې برخه کې ورته ادرس پیسټ کوئ. صحیح ده، په دې برخه کې به ادرس ورته پیسټ کوئ، هماغه چې مو کاپي کړو. نیټورک باندې به کلیک کوئ، بی ډي ایکس نیټورک به ورته انتخاب کوئ او دلته به په دې آل کلیک کوئ. آل چې مو کلیک کنفرم به کلیک کوئ او دې نه بعد به یو ځل بیا د خپل ادرس چک کوئ چې ادرس مو سم ده. نو ادرس مو چې دقیق و دوستانو، نو بیا به څنګه وکړئ، کنفرم ویډرا به ووهئ. فیس یې هم کم ده، 8 سنټه د ویډرا فیس اخلي. صحیح ده، دومره زیات فیس هم نه اخلي. ښه ملګرو، ما ورته بی ډي ایکس ویډرا کړو.
دا لږ ټایم نیسي تر څو له دې ځایه وډ راسي. له دې ځایه څخه مې وډ راکړل. تاسو ته مستقیم څنګه کېږي کوینکس صرافۍ ته مو راځي. کوینکس صرافۍ ته دوستانو لږ تر لږه تر 15 دقیقو ټایم نیسي چې دا ډیپوزټ مو راورسېږي. نو دې ته بیا اندېښنه مه کوئ، 15 دقیقو کې در راسي. چې 15 دقیقو کې تاسو ته BDX ټوکن راورسېد، دلته بس تاسو بیلنس ډېر شي. صحیح ده، ما څو ځلې لیږلي دلته تاسو کتلی شئ. بیا به راشئ په سپاټ برخه به کلیک کړئ، دا BDX به دلته سیل کوي. دلته به BDX ورته سرچ کړئ USDT ته، دلته به دا سیل آپشن ووهئ. لیمټ به په مارکیټ کې دی او دا به پټه به داسې مستقیم کش کوي، 100% به یې کوي او سیل به یې کوي. BDX به سیلوي، BDX مه ساتئ، ممکن ټیټ شي، تاوان ونه کوي. بیا له دې چې ومو نور پروسه تمامه ده، نور څه پکې نشته، نو راباسئ بېرته به په همدې کمپاین باندې کلیک کړئ. دلته به بیا ستاسو رانکینګ ښیي. که چېرته تاسو له 300 نه رانکینګ ټیټ و، تاسو ته به 100% اجازه درکوي، او که له 300 نه مو رانکینګ جګ و بیا اجازه نه درکوي. نو بیا کوشش وکوئ پسې نور ډیپوزټ وکړئ تر څو رانکینګ هم د 300 کسانو نه ټیټ راشي. نو رانکینګ مو هم دوستانو په همدغه برخه کې درته ښیي. صحیح ده ملګرو. نو په دې شکل بیا دلته درته ښیي. اوس زما رانکینګ 109 ده، نو ستاسو به هم همدلته ښیي. نو بیا دوستانو د دې ښودلو ته لږ ټایم وي، کله نیم ساعت وروسته دا ښیي، کله 1 ساعت. نو دفتنې نه ښیي، نو بیا هغې ته هم تشویش مه کوئ، 1 ساعت نیم ساعت صبر کوئ درته ښیي. نو دا مکمل کار و دوستانو. اوس راځو دې ته چې دا اجازه به کله درکوي. اجازه ته کله چې دا ایونټ تمام شي 7 ورځو پورې ټایم نیسي چې دا تاسو ته درشي، خو ممکن دا کله په 2 ورځو کې راځي، کله په 3 ورځو کې. 7 ورځو نه کم ټایم نیسي دوستانو. نو دغه طریقه وي له د خوښې وړ